او دا هم ټول د موبایلو مارکیټ دی ها. دا غټې غټې مؤسسې او شرکې دي، بغیر د محنته وره هېڅ ممکن نه دي ها. دا سودین دي ها، تاسو ګورئ دا دې ځای کې ولاړ دي او هغه ځای کې ولاړ دي نه، دا ټول سودین دي. صحیح ده. او دی راغلي دي ځکه اوس ټیکسي کوي، خپلې ډیوټۍ نه وکړي. څوک به سرکاري ډیوټي وچا کوي، چا به پرایویټ ډیوټي کوي، خو د هغې باوجود دلته اوس راغلي دي او دا ګاډي اوس خپل ولاړ دي، په دې کې اوس ټیکسیان کوي. دا د مستوسه پامیره هغه د ای بي سي کارګو ده. صحیح ده، مشهوره د ای بي سي کارګو. دا د بتې روډ دی، ون سایډ روډ دی، بس د بتې نه ګاډي راتلی شي او دې سړی نشي تللی. السلام علیکم. په یو نوې ویډیو درته هرکلی وایم. ماسپښین 3 بجې دي او موسم دومره زبردست او ریز ده په اسمان باندې، او خلک بالکل نشره که دروجې په شانې پته نه لګي. خلک ویده دي، که چېرته چکرو ته وتلي دي صحرا ته، هېڅ په حساب یې نه پوهېږم یار. نو دا د مرګب صحیح ده، بطحه مرګب. او مرګب کې بیا دا ځای چې دی که نو ډېر زیات مصروف ترین دی. دلته ټول خارجه اوسېږي، خو پته نه لګي چې نن څه حساب دی، ولې دا خلک نشته. اخر مسله څه ده؟ دا زه یم چې راوتلی یم، نو زه لږ بازار ته ورځم ځکه چې دې ځای کې ټول خارجیان دي، دا زاړه کورونه دي ټول ها. باخر دې طرف ته خیر وکړئ، دای سایډ ته ماشاءالله موسم ډېر زیات زبردست دی، ډېر ښکلی دی، خو پته نه لګي چې دا خلک ولې نشته. دا د مستوسه پامیره هغه د ای بي سي کارګو ده. صحیح ده، مشهوره د ای بي سي کارګو. دا د بتې روډ دی، ون سایډ روډ دی، بس د بتې نه ګاډي راتلی شي او دې سړی نشي تللی. صحیح ده. او دا پخواني کورونه دي ها، سعودي عرب پخواني کورونه دا دي. پته نه دې نیک به مړي ژوندی وایي څه حساب به یار، چې نور خو ګیر چاپېر آبادۍ نه مهم ځای کې دی که نه. دې ځای کې ډېره دوکان هم ډېره غټه کرایه ده. یو دغه دی او یو دا دی، دا دواړه تر اوسه پورې په زاړه حال کې دي، نو پته نه لګي څه حساب دی. نو زه یې مخکې ځو بتې سایډ ته، تاسو مخکې نور نظارې هم ښیم ها. نو دا هغه ون سایډ روډ د بتې نه هغه مخامخ د بتې کوبري ده، تاسو به ښکاري په نظر ورځي دغه کوبري ده. دا بس چې پرې لاړې دا د بتې مین کوبري ده. او دغه مخامخ چې کوم بلډینګان ښکاري کندهار شاري خزان بلډینګان دي، دا ډېر زیات لرې دي. که دې ځای اوس روان شي که نه تقریبا 50 منټه مزل دی. دا دومره هاټ ډېر دی چې د دې ځای نه ډېر آزاد په نظر باندې راځي چې یاره دا ډېر نږدې دي، خو چې کله دې ته روان شي که نه بیا ورته پته ولګي. هغه د بتې کوبري ده، هغه چې ته د هغه ځای نه یاده کړه که نه، دا د بتې کوبري ده. او دې ځای کې بیا ټول مزدوران خلک ناست، کوم چې لیبر خلک دی که نه هغه دې ځای کې ناست. هغه د بتې اشاره چې ورته وایي هغه دا اشاره ده ها. نو د دې ځای نه پورته چې بیا ځي هاخوا ته هغه بلډینګان تاسو په نظر باندې راځي، پورته بیا دا شارع خزان دی. نو دغه روډ ته دی شارع خزان ته. او دې خوا چې دی که نه دا کسان چې کوم ناست نو ځان دې ته ناست چې یاره شولته راسي او موږ ونیسي او جیل ته مې یوسي. باقاعده بیکونه ورسره اخیستي دي. ښه دلته وګوره، دا اوس خپل بته چې دا که نه ډېر پخوانی بازار دی ها. او دا پکې بیا د چپړو او د بوټانو دوکانونه دي، سپلو هر قسم پیزار به تاسو ته میلاویږي، او ټول پښتانه دي ماشاءالله. او بیا د مامون دي د باجوړ، دې کې ټولو کې تاسو ته پیزار میلاویږي. دا ډېر غټ مارکیټ دی، دننه چې ورشي ها. بارو بار داسې یو څو دوکانونه دي نور. دا وګوره دا ډېر غټ مارکیټ دی او ماشاءالله ټول پښتانه دي د خیره سره. دې پسې دې خوا ته د کپړو دوکانونه دي. مازدیګري کې دلته ډېر زیات راشي که نه، دې ځای کې دا خلک ګاډۍ لګولي لکه د وطن داسې، او بس ناست دي. خمس امارو ته شو او څه ناڅه دوکانونه کولاو شو، اوس به دې نه وروسته ورولو رش جوړېږي. دا ډېر غټ غټ مارکیټونه دي ځای. نو کوم اهم عمارې چې دي که نه 5 عمارې، نو 5 عمارې کې به تاسو ته بیا د موبایل هر قسم شی چې ته د نټ دپاره استعمالوي هغه به تا ته میلاویږي. که کیمره وي، که موبایل وي، که هینډ فري وي، د هر د وړوکي شي نه واخله تر غټه پورې به تاسو ته هر شی میلاویږي. او دا کونترې دي ماشاءالله. دا وګورئ بالکل د رانیولو دي ها. او پاڅېږي نو ما نه هېر هم نه کېږي، زه ورته سړی نه ښکارم. نو اوس ورځو او داسې ګورو 5 عمارو کې څه احوال دی. ما یو سیم د سیم بندوم، او 5 عمارو کې به د اس ټي سي دفتر دی که نه، نو چې دفتر ته به خپله نه تللی نو ستا سیم نه بندېږي. نو یو اپلیکیشن دی، په هغه مې ډېر ټرای وکړه، هغوی څه خوند مزه نه وه. نو څه ناڅه رس ورله جوړ شو ها. اوس ګورو مخکې که نه څه احوال دی. صحیح ده. دا د 5 عمارې ښه چې دې ځای کې به تاسو ته هر قسم شی میلاویږي،
او دا مخامخ چې دی که نه دا د میټرو سټیشن دی دا بار یو ډېر مزیدار او ښایسته ډیزاین ورکړی دی نو زه خو ورغلم ایس ټي سي دفتر ته یاره ما سیم بندوه خو ویل چې دا سیم هغه پسې بند شي او ته بیا راوباسې زما ته ضرورت نشته وایي 80 ریاله به ورکړې نو ما ویل چې سیم هم راباندې بل چا راایستلی دی او 80 ریال به هم زه ورکوم او زما سیم ته ضرورت هم نشته وایي چې دې نه غیر بندېږي نه ما ویل زه ګورو ځه الله دې خیر وکړي صحیح حساب کتاب دی که نه بغیر د محنته ګوره هېڅ څه ممکن نه دي ښه دا سودین دي ښه تاسو ګورئ ته دې ځای کې ولاړ دي او هغه ځای کې ولاړ دي نه دا ټول سودین دي صحیح ده او دی راغلي دي ځکه اوس ټیکسي کوي خپلې ډیوټۍ نه وکړي څوک به سرکاري ډیوټي وچا کوي چا به پرایویټ ډیوټي کوي خو د هغې باوجود دلته اوس راغلي دي او دا ګاډي اوس خپل ولاړ دي په دې کې اوس ټیکسیان کوي ښه نو څوک یو ځای ته بوځي څوک بل ځای ته بوځي نو دا چې محنت چې دی که نه د محنت نه غیر هېڅ څه ممکن نه دي محنت چې دی محنت ضروري دی خمسو امارو الټا سایډ ته راغلم یعنې شا ته راغلم د خمسو امارو نه نو دې ځای کې هم عموما ډېر زیات راشي خو فلحال پکې رس دا نشته دی چې خلک څوک په ډیوټیانو کې دي او څوک په کورونو کې دي رانه دي راوتي دي نو دې ځای کې ډېر زیات راشي دا ټول دوکانونه دي بره دې ځای کې بره چې وخېږي که نه دلته کې هم ډېر زیات دوکانونه دي زه داسې ځمه لږ چېرته کار مې دی نو تاسو ته بیا ښیم انشاءالله دا روانه ویډیو کې مکمل تاسو ته به دا هر څه ښیم دا وګوره ټول موبایل دوکانونه دي څه ناڅه کولاو شوي دي بلکې د خوراک دپاره هوټلې او داسې چینو دپاره ځایونه هم جوړ شوي مارکیټ کې اخوا ته وځو مونږ ته به لاره لږه نږدې شي او دا هم ټول د موبایلو مارکیټ دی ها دا غټې غټې مؤسسې او شریکې دي داسې عام دغه نه ټول کمپنیانو والا دي اخر دې سایډونو ته پکې دا واړه واړه موبایلو کورونه ورکوي دا وګوره دا رنګانو ته ورکوي څه شی رنګونه که نه د موبایلو کورونه هر شی به دلته تاسو ته میلاوي زه راووتم بهر دې سایډ ته او دا بسونه دي دا وګوره خپل ډیوټیانو ته ولاړ دي دا سرکاري بسونه دي به 4 ریال ورکړه ستا نه به 3.5 ریال تقریبا کټ کړي دا خپل کارت به درله جوړ کړي او چې څومره مزل کې خپل سټاپ ته به دې رسوي کوم سټاپ ته چې ورسېدې که نه که هغه د نیمې جنټې مزل او پوره ورځې مزل بس صرف ستا نه به 3.5 ریاله کټ کوي او دې سایډ ته به شور هم ډېر زیات دي ځکه چې دلته روډ دی که نه مین روډ دی د بطې نه چې کوم روډ راوتلی دی نو خامخا د رش د وجې نه او د ګاړو د شور د وجې نه به څه ناڅه شور راځي ویډیو کې خو ماین کوئ مخه بره د ورخېږو ما بره کوبرۍ ته او هغه ځای نه بیا راباندې نظاره کوم صحیح ده چې د کوبرۍ نه بره څنګه منظر دی راوختو د خیره سره بنګه بره کوبرۍ ته د پیادلو کوبري ده د مین روډ د بطحه باندې ماشاءالله نو کولاو شو دا ټول بیا د کپړو د لباسونو یعنې کوم لباس وباس چې دی د هغو دوکانونه دي نو هغه ټولو د مسالې دوکانونه دي هر قسم دال چاول او مسالې درته پکې میلاوېدلی شي ښه نو د مسالو نه بعد بیا پسې دا رسونې مارکیټ دی ښه پیره دلته هر سړی نه شي ورتلی دلته هغه سړی ورځي چې ژبې ګرم وي سر څخه مضبوطه در سره ښه ډېره که نه نو بیا نه شي ورتلی یو ډول موزینه نو زمونږ خو دا لار ده چې زمونږ جب ډک دی او که تش دی په دې باندې به ورځو نو راځئ تاسو ته ښیم او په دې سایډ باندې داسې ځو اخوا ته صحیح ده دا ټول ماشاءالله د سونې دوکانونه دي ښه د مانځه ټایم د دوکانونه ټول بند شو بس ځای په ځای باندې څه ناڅه کولاو دي نور دا ډابې شانې دي ته ډابې به که څه شی وایي که نه دې باندې دا سامانونه پراته وي اکثر پرې ښځې دا یوه ولاړه ده نو دا زنانه پکې چې دی پکې دا سامانونه خرڅوي دا ځان نه ښه غټ مارکېټ دی خو بند دی دې ټایم کې یا د مانځه د وجې نه او اکثر داسې یعنې دا کپړې ته ځوړندې کلي دي نو دې د های سیکورټي ده دلته څوک لام نشي کولی
دروازې یې نشته دی، ګیټونه یې نشته دی، بس صرف کپړې پرې راځوړندې کړي. لمانځه نه بعد دلته بیا ډېر زیات رش، خو اکثر دلته ښځې راځي، ټولې ښځې، ځکه ټول د زنانو اخیستلو سامان دی. نو اذانونه وشو د مازدیګر او الحمدلله اوس د لمانځه پروګرام کوو، ځکه چې لمونځ وکړو. چې سړی لمونځ ونه کړي که نه نو هسې به یې دا زړه مړ مړ وي او د ځان نه کرکه غوندې کېږي. نو دا وړه شانتي ویډیو ملګرو ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او زما چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.